بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ، روغتیا او سلامتیا په هیله م. دغلته د یوې خور او یوې مور خواته راغلي یو. یو څه معلومات موږ درلودل د دوی د مشکلاتو په اړه. له دې مورکۍ نه یې خپله مورې ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ الله دې د عمر خاوند خوشحاله اوسې مورې. مورکۍ مشکلاتو په اړه دې ووایه. دا کور د چا دی؟ کور م خپل دی شکر خو دا ګور مې کونډه ده، اوس یې د کوټې نه کېږي. زه م ورسره یم، مور یم ده او نور غریبانان دي زامن مې، د هغه م ورسره نه کېږي. دغه کوټه شروع کړې د یو د بل په پیسو. کومه کوټه؟ دغه ځای دا شاته؟ دا شا ښه. نو که کومک هم د خیره ورسره وکړو، خو خدای بیا زر سر ته ورسوي. او که ونه شي هغلته به ټوټې کوټه کې پرته ده غریب. خورکۍ ته کونډه یې؟ او څونه وخت کېږي؟ 5 کاله کې خاوند یې په څه شي باندې وفات شوی؟ دا په سوای ډزې وشولې بس هغه پکې ولګېد. او څو ماشومان لري؟ 4 جنکۍ دي. بیرته له تا سره د مور هم اوسېږي؟ او مور مې ده، دا خواښې مې ده. مور دې م کونډه ده، خواښې دې م کونډه ده، ته م د کونډه مور یې؟ مې زوی نشته دی، زمونږ هم نشته. یعنې ته ورور نه لرې؟ نه ورور نه لرم. کله چې خاوند دې ژوندی و هغې څه کار کولو؟ هغې د ماربلو کارخانه کې لکه همداسې لکه مزدوري کوله. مزدوري یې کوله. او ګلان او د شی نه بېساره. پر هغه وخت کې ژوند ښه روان و؟ او بس هغې وخت کې غریبي کېدله وخت. اوس در باندې کوم مشکلات تېرېږي خورې؟ بس دغه مشکل دی چې یو د بل خیرات ته نه تېرېږي. جنکۍ ډېر شی غواړي. څو اولادونه لرې ته 4 خورې؟ جنکۍ دي. ته م زوی نه لرې؟ نه ورور هم نه لرې، زوی هم نه لرې؟ بس چار جانه پوښتنه کولی شي، په دې کې دروغجن موږ نه یو. بس د الله د ډډې ده نصیب وشي. کوم وخت در باندې ډېر سخته یې خورکۍ؟ بس دغه جنکۍ مې تنګه کې بیا ورته خیرام کوو، هزار هم ورته کوو. خدای مرګ هم په موږ باندې تېر کړی، په تا هم تېر شوی دی. نه خدای دې نه کړي خورکۍ، خدای دې نه کړي. دغه مشکل هم دی. مورکۍ دې یعنې اوس معلوم ده چې باید تا سره واوسېږي ځکه زوی نه لري که نه؟ هغه هم موږ سره ده. نور څوک لري؟ خویندې لري؟ نو بس یوه خور مې ده، هغه هم همدلته ده. خورکۍ دې هم د تا سره هغه هم اوسېږي؟ موږ سره اوسېږي. ادې ستا زړه خو ډېر لوی دی. څه وکړم؟ خدای در سره ښه وکړي. چې زړه دې تنګي ښکاره کړه، مخ ته ښکاره کړه مورکۍ. زما زوی دی ورسره شوي. نو څه به وکړم زوی، خدای راوستې ده، وعدې اورېدلې او تېرېږي. یعنې په دې ملنګۍ کې خو ته پاچا ښځه بس یې. شکر دی په دې حال کې. زه یم چې د الله نه ډېر راضا چې د چا دښمني راله پاتې نه ده، وعدې اورېدلې. او نور بچي مې هم شکر دی شته، خو غریبي ده. دومره پیسې پې ولګولې چې خالي کټ کې راته ناست دي. زوی مې پاتې نه شو، دی پې د کاسې د کونډۍ ځای شي. نو بس اوس دې الله پاک لکه اوس دا تاسو ټولو سره دې الله ښه وکړي، کومک ورسره کوي. نو هغه بچي مې خپل بچي هیله ساتي. زه دې ته یم چې خدای دې ما حیرانوه، او که کله حیرانه شو د دې ګرېوان نه به یې ونیسم او راکاږم بیا چې اوس یې ورکوي ورته. او چې څه یې د وسې کېږي، یو پاو چای، یو پاو غوښه، یو لوګان، دغه شی ورته میلاویږي ورته یې ورکوي. او د نغدو مغدو یې ورسره نه کوي. بس د خدای شپې دې تېرېږي، وعدې اورېدل. او څه ویو درته خدای دې مورې تا تاجر درکړي. دا خورکۍ د هېڅ اسره نه لري، یعنې یوازینۍ اسره یې ته یې. ځکه خاوند و هغه وفات شو، ورور دا نه لري، زوی دا نه لري. معلوم داره چې سخته پې ترې. د کوټې په اړه راته ووایه. کوټې په اړه بس د کوټې په اړه دغه سنګار راته چا کړي ده، او بس چې اوس ورته چا کېږي نو دغه پاسته پې دغه هم وکړي، نو کوټه به راله سر ده کېږي. دا درته په خورکۍ بل چا پیسې درکړې وې؟ بل چا پاکستان نه 1,000 روپۍ چا رالیږلي دغه نه پکې پاتې ده. او دغه شاته به دیوال راجګوي، نو دغه دا به د خیره راګوزار کړي، دا بیا ډکون شي. دغه بس دغه موږ د دې تورې راب نه دی دغه وتلی. او د چې راب د خیره داسې وځم، دا یو وخی هم دی او خور سره پرته یم او دیوال. بل چا سره خو یې وخت نه تېرېږي، معلوم داره ده. دا وخې سره تېرېږي. دلته به د خور مجبوریتونه ځکه ډېرې چې د مورکۍ هم ورته غاړې ده، خور هم ورته غاړې ده، خپله هم کونډه ده. سخته ده نو خورې بیخي. د دې کوټې باندې به هم څومره مصرف راشي خورې؟ د کوټې معنی څخه به خلک څوک وایي چې 1,00,000 روپۍ پرې راځي، څوک وایي چې 80,000 پرې راځي. دغسې خبره ده. یعنې په دې کوټې سره به ته ارامه شې؟
دې کوټې چل جمع زموږ کوټه واړه د ماشومان دي مونږ زی پکې نه یعنې په دې یو کوټه کې ته مې مور دم دا خور دم دا څلور ماشومان دي کور هم بله کوټه کې ده ماشومان هم دغه دي دغه دوه کوټې دي چې دغه جنکۍ په سبق هم پکې وي یا جنکۍ سبقونه وایي په دې کور کې څوک څوک اوسېږي مورې دې کور کې دوه خویندې دي دواړه خویندې دي اورګان هم دي ته چیرې اوسېږي زما همدلته یم خو زما خو د یو کټ ښځې یم او نور زامن دې چېرته دی پاله مې زوی دی دوه په پېښور کې دي او دا د دې مېړه مړ شو کوټو څنګه کړی دا خدای مهربانه دي دغه خدای او دا بل مې غریب مزدوري کوي خپلو بچو ته نو دې ته معلومات شته دی هغه دی واړه دا ما سره لوی این دغه پیسې خورکۍ تا ته د یو خور را لېږلي ښه ماریا نومېږي هغې ورته رالیږلي دي دغه به د ماریا خان په نوم هغې چې په دغه باندې د خوراکۍ هر هغه مشکل خوښه د کوټې ته د ساتئ د دې خور دی بیا به د خوراکۍ ته ورکړي دوه درې زره الله پاک ودانه باد دې داره پته زویه وسات اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس الله ودان په دغه به مورکۍ دا ورته وساتې د کوټې له خاطره که عاجل د کم ضرورت خورکۍ هغه به پرې رفع کړي که نه ویې ساته کوټې ته دی موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د باد باران کې بیخي ګزاره اوس هم باران د هوا په یخېدو دی کارم دی الله دې تاسو دا باره پته وساتي هغه د چا چې دی خو مور هغې ته دعا وکړي یعنې زموږ نه دي چې تاسو راغلي نه وای په موږ هم حق دی موږ به بیا هم راځو بیا به هم راځو چې چا رالیږلي هغې دې خدای پاک ثواب وکړي او خدای دې مخې له ودرې او خدای دې کامید کړي خوشحاله اوسه مورکۍ او هغه دنیا دې خدای ښه کړي او دا دې خدای ښه کړي خوشحاله اوسه ستاسو سره او په خپله ملا کې مې دړو زور زویه نورې معلوم ده. والله کې به دومره شی ولا کولی شم اړه مې ستړې شوم مثلا چې په دې شلو کالو کې مې دا بخوره ما به چادرې خو مې ذکر ته ویل مورکۍ چې زموږ د خپله مورې یعنې که هغه و ما به هغې ته مې چادرې په سر که هغې له خاطره مې ورته چادرې په سر که خو خیر په هر صورت خوشحاله اوسې مورکۍ مننه